ځان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. له نن نه 3 کاله وړاندې په همدې ورځ په دوحه کې د امریکا سره د دوحې تاریخي تړون لاسلیک شو. دغه تاریخي تړون له ډېرو چانو وهلو څخه وروسته دواړه لوري په دې توافق ورسېدل چې دغه تړون لاسلیک کړي. دغه تړون د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د افغانستان اسلامي امارت له لوري د قطر دفتر مشر ښاغلي ملا عبدالغني برادر ترمنځ لاسلیک شو. دغه تړون په 4 برخو مشتمل و. نن ورځ د دغه تړون 3مه کلیزه راځي. د دغه تاریخي تړون په ویاړ نن په ارګ کې یو پرتمینه غونډه جوړه شوې وه چې پکې مختلفو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې مختلفو ویناوالو ویناوې وکړي، خو تر ټولو مهمې ویناوې پکې د ملا عبدالغني برادر او د افغانستان د کانونو او پترولیم وزیر ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور ویناوې وي. ښاغلی ملا عبدالغني برادر او شیخ شهاب الدین دلاور دواړه د قطر په تړون کې حاضر وو. دوی دواړه د امریکایانو سره په میز باندې چنې وهلې دي او له هغه حالاتو ښه خبر دي چې دغه تړون څه ډول له امریکایانو سره لاسلیک شو. امریکایانو په کې کومې غوښتنې منلې دي. همدارنګه ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور د امریکایانو هغه کړنو ته هم اشاره کړې ده په خپل ویناو کې چې امریکایانو لخوا د دوحې د تړون د نقض په معنا دي. په همدې امله موږ درته په دغه ویډیو کې د ښاغلي ملا عبدالغني برادر او شیخ شهاب الدین دلاور د ویناو لنډیز وړاندې کوو. هیله ده د ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ او د دوحې د تاریخي تړون له هغه څه خبر شئ چې تر اوسه مو نه دي اورېدلي. هغه څه د افغانانو او امریکایانو ترمنځ دغه تړون په لاسلیکولو کې څه ډول خبرې شوې دي. ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور په دې اړه ډېره ښکلې وینا کړې ده. راځئ چې دلته یې تفصیل درته وړاندې کړو. مخکې خدای پاک د آیات په غږ کې راولېږه. موږ د همدې آیات په اساس باندې یې له علماو سره هم بحث کوو، له خپلو ملت یا هیوادوالو سره هم بحث کوو چې ګورئ د امریکایانو سره که موږ امضا وکړه بس کامیابي د مسلمان ده. ځکه چې الله جل وعلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه امضا او د موږ قدم بالکل الحمدلله په خپل بشري ساعه سره د موږ دعوه چې موږ خلاف کارونه کول شریعت او له منافع د افغانستان په دې یقین چې الله به دغه نصرت راکړي. انا فتحنا لك فتحا مبینا. رسول کریم صلی الله علیه وسلم تعالی جل وعلا وایي انا موږ فتحنا فتح درکړي. نو دا فتح الله خپل ځان ته نسبت کوي د مکې مکرمې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه وایي چې انک فتحت، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا فتح وکړه. نو دغه نصرت او دغه فتح ګورئ چې ونه وایي چې دا موږ کړې، دا د موږ په زیرکتیا سوې ده، دا فقط د موږ په عبودیت سوې ده. دا وایو چې یا الله دا فتح چې تا موږ ته راکړې موږ په نه د دنیا په سیاست هغومره پوهېږو لکه هغه چې پوهېږي د موږ مقابل لوري چې پوهېږي، نه هغومره چالاکي موږ لرو. خو یا الله عبودیت په موږ کې شته، عاجزي په موږ کې شته، تذلل په موږ کې شته، تواضع په موږ کې شته، اخلاص په موږ کې شته. لتكون کلمة الله هي العلیا. د موږ د هر حرکت یا الله دې لپاره ده چې تا دغه کلمه اوچته شي. نو له همدې له وجې نه به الله بیا کومک کوي او الله کومک راسره وکړي. الحمدلله انا فتحنا لك فتحا مبینا. که نن موږ ویلی چې موږ فتح کړې، زه وایم ګورئ دا فتح د افغانستان د اسلامي امارت نه ده، دا فتح اول د الله نصرت ده، دوم د دغه ټول ملت د افغانستان ملاتړ ده. د افغانستان د ملت ملاتړ په مرکز کې، په ولایتو کې، په ولسوالیو کې، په کلو کې د نرو د ښځو د ځوانو د سپینګیري کلک ملاتړ له مجاهدینو سره او کلک همدردي له مجاهدینو سره، بلکې جهاد له مجاهدینو سره په هر نوع سره موږ تاسې دغه غېږې ته راورسولو. نو دا به الله ته راجع کوو. که موږ تکبر وکړو، که موږ غرور وکړو، بیا یې الله ډېر اسانه راښکاستی شي. الله جل وعلا په نومونو کې یو نوم صمد ده. صمد هغه ذات ته وایي چې د چا پروا نه لري، بې نیازه ذات ده. هغه نه د ما د ملایي پروا لري، نه د ما د امارات والا پروا لري، نه د ما د بل پروا لري. الله بې نیازه ذات ده. الله جل وعلا بیا بې نیازه فیصلې کوي. تکبر نه به ځان ساتو. تکبر څه ته وایي؟ تکبر دې ته وایي چې د حق مقابله وشي او د نورو تحقیر وشي، د نورو انسانانو تحقیر وشي.
د حق مقابله د حق خبرې نه یوې خواته کېدل د دې مقابله وشي د حق او تحقیر د انسانانو وشي چې موږ په غرض باندې د لا اله الا الله بیرغ پورته که تاسو په ویډیوګانو کې لیدلي هغه خوشحالي د مسلمانانو هغه خوشحالي د افغانانو ته وایي چې ټول افغانستان فتح شوی د افغانان دلته دومره خوشحاله وو په خارج په داخل کې مهاجرو او دننه په افغانستان کې چې دا یو لا اله الا الله بیرغ یو بیرغ په یو تعمیر باندې پورته سو او دا په داسې حال کې پورته سو زه هلته حاضر وم چې په همدغه ساعت کې د قطر یو مسؤول سفیر د امریکا ته زنګ وکړ چې دا بیرغ پورته کېږي ورته یې پروا نه کوي پورته شي لږ په موږ معطل کړ بیا یې وایي سفیر د امریکا وایي چې پروا نه کوي پورته م په یوه شپه کې بیرته امر وشي دا بیرغ کوزیږي نو درېیمه صحنه دا وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله بیرغ له غېږ نه راکاته شو چې راکاته شو موږ ته ویل چې بې بیرغه به دې دفتر ته ځئ موږ وروڼه دلته حاضر دي موږ کېناستو چې اوس څه کوم ورته ویل چې بیرغ نه وي موږ بلکل دې دفتر ته نه ځو له همغه ورځې نه 2014 کې د دغه لا اله الا الله محمد رسول الله د بیرغ په وجه باندې موږ غیرت وکړو موږ ویلې چې موږ خطر نه ځو چې هرې خواته ځو که امریکا هم ګونتانامو ته بیا یې کار چېرته ځي موږ نور دې دفتر ته نه ځو په مسکو کې مشرانو ډېر مشران نوم یې نه درته اخلم هغه مشر ته ما ویلې مال هغه بیرغ ښه کارونه تاسو کته په وخت کې لا فتح نه ورغلی وایي هغه موږ لاسي وکړه موږ نه غوښتل چې دوه بیرغه د افغانستان پورته شي هر څه چې ورته ویلې چې دا خو یو دفتر ده موږ پورته کړی نو د دې بیرغ برکت اوس نن په سلام خانه کې الحمدلله نن په ټول افغانستان کې سر تر سره لا اله الا الله محمد رسول الله بیرغ پورته کیږي نو تکبر دغسې شی ده چې الله بیا دغسې جزا ورکوي د همغه وفا بالعقد دا په اسلام کې یو لوی اصل ده ګورئ او دا په میز د مذاکراتو موږ ورته ویلي چې ای امریکایانو اوس لا تاسو ته وایي چې تاسو به مخالفت کوئ او اوس لا تاسو ته وایي چې تاسو به شکست خورئ ځکه په اسلام کې یو تاریخ ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم که صلح د حدیبیې کړې ده که میثاق د مدینې کړې ده کله بني قریظه سره بني نذیر سره له خیبر سره له یهودو سره چې څومره توافقات کړي دي حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سل په سلو کې وفا کړې ده او له دوی نه مخالفت راغلی او شکست بیا دوی خوړلی نو دا موږ د قرآن او د حدیثو د سیرت له رویه دوی ته ویلې چې تاسې به مخالفت کوئ او تاسې اتلس میاشتې بعد ووتل هغه مجبور شول یو دوم عقد دا کړی اوس له دې نه به متصل 15,000 بندیان د افغانستان د اسلامي امارت خلاصېږي او د دوی به زر بندیان خلاصېږي دا یې ځنډوله تر څو پورې چې افغاني مذاکرات شروع کېږي موږ هم ورته ویلي چې تر څو پورې یو بندي نه موږ پاتې په 15,000 کې هغو پورې مذاکرات نه خلیزات موږ ته ویلي وایي تاسو کې یو کار ده چې د توافقنامې تحت لفظي معنا ته ګورئ او موږ هغه محتوا ته ګورو موږ یې بالکل موږ تحت لفظي چې څه دې راسره لیکلي دا به راسره منې د یو لا پسې څه معنا یې هغه به راسره منې نو دا یې وځنډول خو خیر هغه خلاص ول یو څه بندیانو باندې ډېر هغه وکړو تر دې پورې چې شپږ بندیان موږ قطر ته رانقل کړل وایي دا خو که موږ خوشې کړو ټرمپ وایي ناکامیږي ځکه چې دا داسې خلک بیا هم ورسره ومنل چې دا قطر دې راشي الحمدلله هغه مسازات دلته ګرځي دا بل تعهد مات کړی چې بندیان یې په خپل وخت خلاص نه کړي درېیم همدغه توافقنامه کې تاسې وګورئ متصل دا لیکل شوي دي چې کله مذاکرات شروع شي په 3 میاشتو کې به دننه کوشش کوي امریکا او دا به هغه کوي چې د دواړو خواو ټول بندیان خلاص شي په 3 میاشتو کې بیا له هغه نه وروسته یو بندي خلاص نه کوي بیا چې هر څه موږ ورته ویلي والا دلته خو یو څه وایي بلې بل څه وایي کاشکې وایي داسې یو حکومت لکه تاسې چې یوه خبره وکړي بس عملي شي دلته یې چې یو ډاکټر صاحب ومني بلې نه مني دا بل مخالفت دی دوی اوس یې بیا یې بندیان خلاص نه کړي حتی د ملا صاحب به یادېږي د ورونو به یادېږي د آخر وارې ډاکټر صاحب عبدالله یو لوی حد دی راغلی و ډېر مو سره ویلې اختر را روان و چې ګورې راځه بندیان خلاص کړو اخر هم ورته ویلي دي موږ 3,000 بندیان خلاص کړي دي تاسې به ټول در خلاص کړو بیا موږ ته منفي جواب راولېږه تر دې پورې چې ډېر کم وخت له هغه نه وروسته دروازې خلاص شوي ټول بندیان را خلاص بل یو مهم توافق دا کړی ده چې ځمکنۍ بشپړتیا
او سیاسي خپلواکي په ضد به امریکا هېڅکله د زور د ځواک نه کار نه اخلي. د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي په ضد به امریکا هېڅکله کار نه اخلي. او تاسو ګورئ چې اوس هم د سیاسي خپلواکي په مقابل کې دوی خنډ ولاړ دي، ځنډ ولاړ دي، او هم د موږ د تاسې په حریم باندې د دوی کله کله تجاوز، هوایي تجاوز کیږي. او په همدې ماده کې لیکلي چې په داخلي چارو کې به هېڅکله لاسوهنه نه کوي. دا امضا کړې د ملا صاحب سره امضا کړې ده. دا بېګا مې د ډاکټر خلیلزاد مرکه اورېده، هغه د دې ملامتیاوې په ډاکټر اشرف غني او په بل ور اچولې، او یو د سوز خبره بېګا مو کړه، تاسې واورئ. او موږ ته هلته په هغه کې هم کړې ده، په مخامخ په مذاکراتو کې وایي ما ته میلر ویلې، دی اوس ځان هلته خلاصی شي، ما دا امضا نه ولې وکړه. وایي ما ته میلر ویلې که ما از کشتن افغانها دیگه ستومان شدن، نور موږ د افغانانو په وژلو ستړي یو. دا یې موږ ته په میز هم ویلې، د سخت زور یې موږ ته راکړ، چې موږ ته یو دښمن په میز وایي تاسې په وژلو نور موږ ستړي شولو، دومره افغانان مو ووژل چې نور موږ ستړي یو. د دوی په ټوله توافقنامه کې دا وګورئ چې فقط دا وایي چې جورجاني له لارې یو نظام راشي. نو د جورجاني له لارې چې نظام راشي هغه مخالفت هم تا کړی. وجه دا ده چې ته وتښتېدې، موږ خو درته ناست وو، مذاکرات شروع، خبرې هم کولې، ته وتښتېدې، میدان یې پرېښودل، چا سره خبرې وکړو؟ اوس خو دغه ملت ده، همدا افغانان دي، دوی خپل نظام شاته ولاړ دي، دوی د خپل نظام ملاتړ کوي، ته افغانان کوي. اوس په افغانان دغه دي، ولې تښتېدې؟ ګهیځ کې په 10 بجو باندې موږ اعلامیه خپره کړه چې کابل کې به د موږ مجاهدین نه ننوځي. په مازدیګر کې سیاسیینو په کابل کې او کابل میشتو ټولو وطنوالو موږ ته هغه وکړه، د امریکایانو په شمول، چې مجاهدینو ته اجازه وکړي چې کابل ته داخل شي، کابل چورېږي، وینې به پکې روانې شي. نو تېښته خو تا کړې ده. په هر تقدیر سره الله جل وعلا موږ تاسو ته یو لویه فتحه راکړه، افغانستان اسلامي امارت یې ورکړه، قیادت یې د امریکایانو چې زموږ سره یې وکړي، او دنیا موږ ته وایي چې تاسې خلاف ورزي کړې ده، تاسې عمل په خپلو هغه کړنو نه دی کړی، په خپلو وعدو نه دی کړی. آیا دا اوس چې ده داسې یو شرمنده عمل وکړي چې کوم څه د افغانانو د ولس لپاره څه جمع سوي چې هغه کمې پیسې وې، دا دوی ګیر کړلې، دا دوی د ځان لپاره عار و شرم نه بولي، دا خو د امارت پیسې نه وې، دا خو د ولس پیسې وې. یعنې دا خو دا و چې کوم حکومت پر سر د اقتدار په افغانستان کې الحمدلله دی، دا دې ته ضرورت نه لري، دا ولس ضرورت دې ته لري. خو دا هم دوی د خپل ځان سره ټینګې نیولې دي تر اوسه پورې. کوم د ډاکټرانو تنخواګانې چې په افغانستان کې چې 2,322 غټ شفاخانې او کلینیکونه دي، د هغو د ډاکټرانو تنخواګانې هم بندې کړلې. یعنې دا د داسې خلکو د شان سره مناسب دي چې داسې یو ستر طاقت او قدرت په دنیا کې بل نه لیدل کېږي او نشته. خو الحمدلله د افغانستانه دونه فضلات په شرمندګۍ ووتی چې تر اوسه به په بل هېڅ یو هېواد کې په دغه رقم نه وي وتلی. او کوم هېواد ته چې دوی تللي دي، دوی خامخا هلته خپله ځالګۍ پرېښې ده. یوازې یو افغانستان دی الحمدلله چې د دوی ځالګۍ نه ده پکښې پاته. هغه څوک چې خپل د زړه مینه او محبت اوس هم لري، د هغو سره الله دې هغو ته هدایت. دوی تللي دي، دوی خامخا هلته خپله ځالګۍ پرېښې ده. یوازې یو افغانستان دی الحمدلله چې د دوی ځالګۍ نه ده پکښې پاته. هغه څوک چې خپل د زړه مینه او محبت اوس هم لري، د هغو سره الله دې هغو ته هدایت وکړي، الله دې هغو د دوی د تسلط او د دغه څخه خلاص کړي چې خپل ملک او د خپل ملک و آبادۍ ته متوجه شي.